هر هغه خبره به کوي چې تا ته یو وارې د دې خبرې حقیقت در معلومي، یعنې ته خپله به پوهې او دا خبره به تا ته در معلومي چې دا د خیر خبره ده، د شر خبره نه ده. اوس تا یو خبره واورېدله یو ځای، دا یقیني تا ته معلومه چې دا خبره ده رښتیا، لیکن ته دا خبره و نورو خلکو ته ورسوې، خلک په شر سره اخته کېږي، قومونه، قبیلې، علاقې په شر سره اخته کېږي. نو ته به دا خبره نه کوې، ته به داسې خبره رسوې چې تا واورېدل یو ور بیا در معلومه چې دا یقیني ده. بیا به دې دام په دې باندې هم پوهې چې د دې خبرو په رسولو باندې مسلمانان ته خیر رسېږي، خلک له ګمراهي راګرځي، له بېدینۍ راګرځي، د خلکو د اتحاد او د اتفاق سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي کله چې ستا په ذریعه باندې یو څه مؤمنان او مسلمانان د الله و دین ته راسي، د دې یو څو مسلمانانو د راتللو سره چې هر څو کسان دي، یو دي که سل دي که زر دي که لک دي، د دې ټولو خلکو د اجر او د ثواب سره ته شریک. خو لیکن د الله مهرباني بیا دا ده چې د دوی د نیکو اعمالو په کولو باندې چې تا ته کوم اجر میلاویږي، د دې دا معنا نه ده چې د دوی اجر کم سو، نه دوی ته پر اجر الله ورکوي، خو ستا د دې کولې، ستا د دې عمل په کولو باندې الله جل جلاله تا ته اجر درکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي فرب مبلغ اوعى من سامع، ډیر ځله هغه څوک چې دته د الله د رسول قول ورسیږي یا دته یو اسلامي او شرعي حکم ورسیږي، د الله د دین یوه خبره دته ورسیږي، یو سړی دی دا خبره د خپله زده کړې ده، دی دا خبره بیا بل ته ورسوي، ډېر وخت دا رقم وي چې دا کم ویونکی دی دې خبرې دی در دې هغه سړی ډېر لایق وي چې هغه دته د ده بل ته ورسېدل. ما پر منبر خبره وکړل، زما دا خبره یو چا واورېدل، د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي کومو صحابه کرامو چې له ما واورېدله بیا دوی چې دا خبره و بل ته ورسوله، نو ډېر ځله دا رقم وي چې د دې څه چې بل ته ورسېږي هغه ډېر لایق وي د دې خبرې د ضبط، د یادېدلو، د خیر د رسولو در دې کس چې دا د خپله اورېدلی، چې دا د خپله بیان کړي، دا دی چې خپله وایي. فرب مبلغ، ډېر ځله د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي هغه څوک چې ده ته خبره ورسېږي، یعنې صحابي خبره ورسوله، نو دا چاته چې خبره ورسېدل هغه ډېر لایق وي د دې چې دا د الله د دین د دغې خبرې ښه تشریح وکړي، ښه یې خوندي کړي، ښه یې ورسوي در هغه چا چې ده له ما واورېدل. فرب مبلغ اوعى من سامع. دلته په حدیث شریف کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي چې تا خبره واورېدله او تا د دغې خبرې دا خبره دې نشر کړله، درته معلومه سوله. ګورې اول حدیث ما نن دا ویلی دی چې هر هغه خبره به کوې چې تا ته یو وارې د دې خبرې حقیقت در معلومي، یعنې ته خپله به پوهې او دا خبره به تا ته در معلومي چې دا د خیر خبره ده، د شر خبره نه ده. اوس تا یو خبره واورېدله یو ځای، دا یقیني تا ته معلومه چې دا خبره ده رښتیا، لیکن ته دا خبره و نورو خلکو ته ورسوې، خلک په شر سره اخته کېږي، قومونه، قبیلې، علاقې په شر سره اخته کېږي. نو ته به دا خبره نه کوې، ته به داسې خبره رسوې چې تا واورېدل یو ور بیا در معلومه چې دا یقیني ده. بیا به دې دام په دې باندې هم پوهې چې د دې خبرو په رسولو باندې مسلمانان ته خیر رسېږي، خلک له ګمراهي راګرځي، له بېدینۍ راګرځي، د خلکو د اتحاد او د اتفاق سبب ګرځي. په دویم حدیث شریف کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي کله چې ستا په ذریعه باندې یو څه مؤمنان او مسلمانان د الله و دین ته راسي، د دې یو څو مسلمانانو د راتللو سره چې هر څو کسان دي، یو دي که سل دي که زر دي که لک دي، د دې ټولو خلکو د اجر او د ثواب سره ته شریک. خو لیکن د الله مهرباني بیا دا ده چې د دوی د نیکو اعمالو په کولو باندې چې تا ته کوم اجر میلاویږي، د دې دا معنا نه ده چې د دوی اجر کم سو، نه دوی ته پر اجر الله ورکوي، خو ستا د دې کولې، ستا د دې عمل په کولو باندې الله جل جلاله تا ته اجر درکوي. الله دې موږ او تاسې ټوله د الله د دین داعیان جوړ کړي چې موږ د الله و دین ته خدمت وکړو، دعوت وکړو، خلک د الله و دین ته راوبولو او موږ د هغو خلکو ملګري سو چې هغه د خیر خلک له بدو راګرځوي او نیکو ته امر کوي.